دوستانو تاسو ګورئ چې په تورخم په لوی لار باندې چې کوم دی نن 15مه شپږمه ورځ ده چې دا درنه جاري ده نو دلته چې کوم دی ډېر خلک دي څه تورخم مزدوران دي څه یونین صدران دي نو دغو سره مختلف قسم انټرویو چې کوم دی موږ سره شریکوي نو دلته زه یو سپیک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه به څه معلومات خپل سترګو لیدلی چې ما په خپلو سترګو باندې د افغانستان د پاکستان د تګ راتګ او د ژوند لیدلی او څه مطلب دی چې د پخوانو د هغه نه موږ تاریخ اورېدلی دلته انګریز راج و او سره د پاکستان هم نه هغه وخت سره چې انګریز کله د علاقه لاندې کړه د قبضه یې وکړه د افغانستان د علاقه یې قبضه کړه هغه وخت سره هم دا شی نه و چې دا بندش او مره ده مزه د تګ راتګ مو او د تجارت مو د ژوند نه مو خو تر دې وخته پورې چې زه په خپله د لوړګي نه په ګاډي کې ناست یم په کابل کې کوږ شوی یم کابل نه راناست یم په لوړګي کې کوږ شوی یم او دا انقلابونه مو دا باچایي هم بدلېدې رابدلېدې خو موږ په دې نه پوهېږو چې دا کال دوه شو چې دا پالیسۍ بدلې شوي چې دا مقصد یې څه دی او غرض یې څه دی دا ولې په دې سره هغه اړه دې غاړه ټول خلک متاثره شوي که زه د تورخم روزګار پرېږدم او دلته یو بل کار وګورم هغه بل کار هم د بازار له راشئ په دې بازار کې پوښتنه وکړئ د هر دوکاندار نه چې ته خوشحاله یې خفه یې هغه به ورته خفګان اظهار وکړه او خفه دي دلته چې هر یو روزګار او دا بونډري نه یې کوله او دا تګ راتګ نه یې نه دې غاړه څوک خوشحالېدی شي نه هغه غاړه څوک خوشحالېدی شي مهرباني وکړئ چې دا ژوند او دا روزګار ښه په طریقه باندې روان کړئ چې روان یې نه کړئ دا خلک خفه دي اول زه هرنګې قربانۍ ته تیار یم والله چې دلې هم چې هغه کار سره وکړم چې سره چې چا په ژوند کې نه یې کړی خودکشۍ ته تیار یم زه چې ځان وژنم بچي وژنم زما 3 بچي یو چې کوم دی که نه ما په پرایویټ کې داخل کړی و زما ټارګېټ و چې 12 جماعت سرټیفیکټ په واخلم لیکن د غربت د وجې نه بېروزګارۍ د وجې نه هغه ما راویسته او په ټرانسپورټ کې ما هلته نوکر کړم نور 2 بچي مې ما په هغه هم په پرایویټ کې داخل کړي وو نن ما هغه راویسته د خرچې د وجې نه هغه وجې نه سرکار کې ما داخل کړي اوس یې د سرکار نه م راوباسم او چېرته ولې هوټل کې شاګردي ده چې ګورم خو چې هر چا ته ووایم هوټل والا ته ووایم چې زما شاګرد نه لګي زما دوکانداري خرابه ده چې بل ته ووایم دا حالات دي دا بحران دی مهرباني وکړئ چې دا ستاسو ذمهوارۍ دي تاسو هغه چې دا بحران ختم کړئ دا غم ورکول چې کوم نه دا پکار دي چې حکومتونه یې هم ورکه عوام یې هم ورکه چې عوام هم خوشحاله حکومت هم غم له ترقي ورکول نه دي پکار غم جوړول نه دي پکار دا غم پکار دی چې دا ورک شي او دا خلک عوام او حکومتونه دا ټول خوشحاله شي وسلام د هر سړی هر یو کس چې کوم دی د خپل د زړه پر یاد په تورخم لوی لاره باندې چې کوم دی د یو څویمه ورځ کېږي چې درنه شوري ده او دی چې کوم دی د ګیټ ته حوالې سره چې کوم دی د غونډ راټول شوي دي او دا چې کوم دی هر سړی خپل پر یاد یو خپل جذبه چې کوم دی هر سړی ښکاره کوي نو حکومت نه دا درخواست دی چې مهرباني وکړل شي چې دا ګیټ چې کوم دی د ارزي تګ راتګ لپاره کولاو کړی شي والسلام